شو. السلام علیکم. قدرمندو، پاکستان کې د افغان کډوالو راایستل شروع شوی، جبري راایستل شروع شوی دی. نور قدرمندو د په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې الله له خاطره داسې نه چې دی د کډوالو راتګ شروع شي او تاسې خپل د کور کرایګانې جګ کړئ. قدرمندو باید هیڅکله دا کار ونه کړو او هیڅکله دا کار مه کوئ چې دغه راتګ باندې تاسې د کور کرایګانې جګ کړئ او دغه ګاونډي هیوادونه خوشحال کړئ. او قدرمنده په دې ډاډ یم چې دغه بېغیرتي به هیڅ یو افغان ونه کړي، هیڅ یو پښتون به دغه بېغیرتي ونه کړي چې په دغه کډوالو باندې کور کرایه جګ کړي. او قدرمندو هیله کوم چې خپل له وسه که چا سره اضافي کور وي نو خیر دې کډوالو ته میاشت 2 میاشت مفت ورکړي چې تر څو دوی بل ځای ځان ته برابر کړي. او قدرمندو دویمه دا وایم چې تر خپل له وسه دغه کډوالو سره مرسته ترسره کړي. دغه ګاونډي هیوادونو ته ثابته کړي چې موږ دغه د کډوالو پر راتګ خوشحاله ستو، د خوشحالۍ احساس کوو، سینې مو زموږ ورته پراخه دي او موږ ورته هرکلی وایو. باید په ګلونو ورته هرکلی وکړئ. قدرمندو مخکې چې د کډوالو راتګ شروع شوی، شکر الحمدلله په ګلونو موږ ورته هرکلی کړی او اوس به یې بیا کوو. او نو قدرمندو بل غږ دا کوم که چېرته دغه کډوال راځي او ستا له وسه برابر نو خیر دی، د خوراکي توکي یو کڅوړه ورته برابر کړه، یو مرسته ورسره ترسره کړه. احیانا کیدای شي ډېر ورونه غریب وي، د هغې له وسې نشي کولی نو هغې ته یو بله ښه لاره ده. نو قدرمندو خپل خپلوان خو به راځي که نه کډوال چې تاسې کله هغې کور ته ځئ نو خیر دی خپل تر وسه لږ لږ یو څه کور ته یوسئ. مثال که زه 1 کیلو چای ورته یوسم، تو کور ته 1 کیلو بوره ویسي، دا بل ورور ورته 1 کیلو لوبیا ویسي، لږ لږ هم یو څه ورته یوسو نو انشاءالله د دغې ورور به تر یو حده به ګزاره وشي. نو قدرمندو یو ځل بیا هیله کومه چې سینې مو ورته پراخه کړئ، ګاونډي هیوادونو ته په عملي میدان کې وښیوئ او ثابته کړئ چې موږ ټول افغانان سره یو استو او د افغان په درد دردیږو او په دې سخت ساعت کې موږ خپل د افغانانو ورونو تر څنګ ولاړ استو. او قدرمندو دریم خبره شي، هر افغان باید اوس په عملي میدان کې دغه ثابته کړي چې موږ دغې د کډوالو سره دغه د افغانانو ورونو سره موږ څه کولی شو. باید تر خپل له وسې دغې کډوالو سره مرسته وکړو او ګاونډي هیوادونو ته وښیو او ویې سوځو چې موږ ټول افغانان سره یو استو. نو قدرمندو یو ځل بیا هیله کوم چې راځي چې دغې کډوالو سره تر خپل له وسه خپل لاسونو مرسته ورسره ترسره کړو. اجازه راکړئ. الله حافظ.